په 13 میلادي میاشت کې تر 1000 زیات دولتي منسوبین له طالبانو سره یوځای شوي. د طالبانو اړوند د دعوت ارشاد جلب او جذب کمیسیون وايي په 13 میلادي میاشت کې تر 1000 زیات دولتي منسوبین له طالبانو سره یوځای شوي او له هغوی سره د همکارۍ هر ډول ژمنه کړې. د طالبانو له لورې په همدې تړاو خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په مختلفو ولایتونو کې د حکومت 1022 منسوبین چې په مختلفو ارګانونو کې په دندو بوختو د حقایقو تر درک کولو وروسته تسلیم شوي او ژمنه کړې چې نور له حکومت او بهرنیانو سره هیڅ ډول همکاري نه کوي. خبرپاڼه کې وړاندې راغلي چې تازه تسلیم شوو کسانو مختلف ډوله لوی او وړې وسلې او مهمات له ځانه سره راوړي او ژمنه یې کړې چې د طالبانو سره به په بشپړه همکاري کوي. حکومت که څه هم د طالبانو له لورې د تسلیم شوو کسانو د شمیر په باب څه نه دی ویلي، خو په دې وروستیو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د لړۍ له دوام سره هم مهاله د حکومت له لیکو څخه د تېښتې لړۍ په بېساري ډول زیاته شوې. هره میاشت زرګونه دولتي منسوبین له طالبانو سره یوځای کېږي چې د طالبانو له درانه هرکلي سره مخ کېږي او هغوی ته د سر و مال د خوندیتوب ډاډ ورکول کېږي.